چې تاسې کوم مال مصرفوئ دا مال به حلالې د حلال مال څخه خیرات ورکړئ نو الله پاک به یې ثواب درکړي. مال د انسان چې دوه قسمه یو مال د زمیندارۍ په طریقه سره دی او بل مال د نورو کسبونو په ذریعه سره دی. دا دواړه طریقې د مال دی نو الله پاک امر کړی دی چې د دواړو څخه خیرات ورکړي. یا ایها الذین آمنو ایمان والاو انفقو خیرات وکړئ من طیبات د پاکو شیانو څخه ما د هغه شیانو کسبتم چې تاسې ګټلي. کوم پاک مال مو چې ګټلی د هغه څخه مال د هغه څخه خیرات ورکړي. کسب امام قرطبي فرمایي کسب دې ته وایي چې سړی یو شی د بدن په ستړیوالي سره د بدن په تکلیف سره پیدا کړي دې ته کسب وایي. په دې وجه میراث ته کسب نه وایي ځکه هغه خو د بدن په تکلیف سره نه پیدا کېږي. خو مراد ټوله مالونه دي د زمیندارۍ سما سوا. ومما اخرجنا لکم او خیرات ورکړي د هغه شیانو څخه چې موږ رایستلي دي ستاسې د فایدې دپاره من الارض د مځکې څخه ستاسې دپاره هم د مځکې څخه رایستلي د دغو څخه هم خیرات ورکړي. د اول سره من طیبات ما کسبتم سره د طیبات قید ووایه د ما کسبتم سره د طیبات قید ووایه او د دې دوم سره چې د مځکې څخه کوم شیان راوتلي د دې سره د طیبات قید ونه وایه چې ومن طیبات ما اخرجنا لکم من الارض. د دې وجه دا ده چې عموما حرام په هغه څه کې ډېر راځي کوم چې د کسب سره تعلق لري. عام کاروبارونه چې حرام په دغو کې ډېر راځي او کم زمینداری چې ده په زمینداری کې حرام کم وي اکثره زمینداری کې حلالي. نو ځکه یې د تاکید دپاره د مخکیني سره طیبات قید وایه د وروستني سره یې ونه وایه اگر چې هغه قید دلته هم مراد دی. ومما اخرجنا لکم او د هغه شیانو څخه چې موږ رایستلي دي ستاسې دپاره من الارض د مځکې څخه. امام صاحب رحمت الله علیه د دې آیت مبارک څخه دا دلیل نیولی دی چې کوم شی د مځکې ته راشنه شي په ټولو کې عشر شته. یعنې که لږې که ډېر مقدار او نصاب نه لري ځکه مطلقا الله ویلي دی چې کوم مو رایستلي هغه څه به خیرات کوئ. عشر دا په مځکه کې لازم وي. خراج هم دا د مځکې حق دی خو خراج پر کافرانو یې ټیکه شي د اسلامي حکومت لخوا او عشر پر مسلمانانو یي ځکه په عشر کې د ثواب خبره غالبه ده نو د ثواب اهل خو صرف مسلمان دی نو ځکه به عشر دی ورکوي. د مځکې څه یا عشر دی لسمه او یا نصف عشر نیمه عشر چې نیمه عشر یعنې شلمه حصه به د مال څخه د خپل د فصل څخه ورکوي. که چیرې دا مځکه په باران وبېدله یا په عامه واله باندې وبېدله نو بیا به لسمه ورکوي او که چیرې داسې و چې په باغړۍ وه او په جنریټرو په دې ذریعه باندې وبېدله نو بیا شلمه ده او که داسې وه یوه مځکه چې په دواړه وبېدله بیا یې ډېروالي ته اعتبار شته. که اکثره حصه د کال په آسماني اوبو یا په عامې ولې سره وبېدله نو بس بیا به لسمه ورکوي. که اکثره حصه د کال په د بله طریقه د ارټ په ذریعه باندې یا د جنریټرو په ذریعه وبېدله نو بیا شلمه حصه ده. انفقوا من طیبات ما کسبتم کې دا زکات څلوېښتمه روپۍ د زکات دا ورکوي. ولا تیمموا الخبیثه او قصد مه کوئ. دلته اصل کې عام حکم هم دی صرف زکات نه یادوي. د زکات مسلې خو بیان سولې خو دلته عام حکم دی که نفلي صدقې دي او که فرضي دي دا ټولې مراد دي. ومما اخرجنا لکم من الارض کې صرف داسې ونه ویل چې د هغه شیانو څخه هم خیرات وکړي کوم چې تاسې کرلي. دا یې ونه ویل چې ومما زرعتم د هغه شیانو څخه هم خیرات وکړي چې تاسې کرلي بلکې ومما اخرجنا لکم من الارض. دې کې بلې مسلې ته اشاره ده هغه دا که چیرې سړی فصل وکري او فصل حاصلات ورنه کړي نو بیا هېڅ شی لازم نه دی. سوره انعام کې بیا راځي وآتو حقه یوم حصاده چې د لو د ریبلو په وخت کې یې حق ورکړي د دې مځکې نو چې شی ونه کړي بیا هېڅ شی نشته. ولا تیمموا الخبیثه او قصد مه کوئ هغه خبیث ته. خبیث ماده په قرآن کریم کې 14 واره ذکر شوې ده. بعضې ځایو کې معنا فرق کوي
دلته د خبیث څه مراد هغه ردي مال دی، خراب مال، کمزوری مال. نو الله فرمایي چې مه ورکوئ، ولا تیممو قصد مه کوئ الخبیثه و هغه ردي خراب مال ته منهو چې د دې څخه تنفقون تاسې مصرفول کوئ، چې خراب پکښې راټولوئ، داسې مه کوئ. مخکې وفرمایل چې من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض. نو طیبات هم دا معنا ده چې هغه ښه مال تاسې خیرات کړي د الله د رضا دپاره. نو دا سوال پیدا کېږي چې سړی ښه پکښې راټول کړي او ټول خیرات کړي، نو خو بیا مشکل سو چې ښه ټوله خیرات کړي او هغه جلا جلا پکښې راخیا ښه، نو خو بیا مشکل دی. نو الله پاک دا بیان کوي چې د دې مطلب دا دی ولا تیممو قصد مه کوئ الخبیثه و خراب ته منه تنفقون چې د خراب څخه تاسې مصرفول کوئ. یعنې داسې مه کوئ چې راولاړ شئ په مال کې علیحده ګرځئ یا خراب شیان راواخئ او هغه خیراتوئ. داسې مه کوئ چې خراب راټولوئ او د هغسې مجموعي چې خیرات وکئ چې په هغه کې خراب هم راشي دا هم صحیح ده، خراب هم راشي څه هم پکښې راشي دا صحیح ده، خو لیکن صرف خراب خیراتول دا صحیح نه ده. منه تنفقون چې د دې څخه تاسې مصرفول کوئ. ولستم بیاخذیه دا نور بیان کوي هغه خراب چې نه یاست تاسې اخیستونکي د دې خراب مال الا ان تغمضوا فيه مګر دا چې سترګې پټې کړي تاسې په اخیستلو کې د هغه، یعنې په بل چا دې حق باندې دی، که چیرې هغه دغه شی درکوي ته یې نه غواړې. مثال په طور سره چیرې پیسې د سړي سره یي، چیرې هغه د سړي امید نه وي چې دا به چلېږي، دا په خیرات کې ورکوي، یا بل دې میوه ورکوي چې هغه خرابه یي کمزوري چې د بل چا باندې ستا باندې دا ته نه ځینې غواړې، بس دغه خراب دی. الا ان تغمضوا فيه مګر دا چې سترګې چشم پوشي وکړي په اخیستلو کې د هغه مطلب چې ګزاره کوئ او پروا نه کوي استیرا کې خراب دی، نو هغه جلا خبره ده. واعلموا پوسئ. نو په خیرات کې و دا مسله راووتله چې سړی به سم مال ورکوي، خراب به نه ورکوي. واعلموا پوسئ ان الله غني یقینا الله دی بې حاجته حمید سایل سوی. غني د انسانانو په صفت کې چې راشي مالدار ته وایي، د الله پاک په صفت کې بې حاجته ته وایي چې چا ته یې ضرورت نشته. حمید یې ځکه ورسره ویل چې مالداره خلک په دنیا کې وي او ځان څوک بې پروا کړي د نورو خلکو څخه، نو د خلکو ښه نه ځینې راځي بد پسې وایي، مخامخ به یې خیال ساتي، لیکن پسې شا اکثره خلک بد پسې وایي په دا سرمایهدارو بې پروا خلکو پسې. خو الله پاک داسې نه دی، حمید ستایل سوی دی، د غنا سره هم حمید دی.